بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د ابتدایه او مرافعه محکمو د اړوند مباحثو له بیانولو څخه وروسته د دریمې محکمې یعنې د تمیز د محکمې اړوند مباحث به بیانیږي. د یادونې وړ ده چې د تمیز محکمه د نهایي پریکړې او فیصلې صلاحیت لرونکې محکمه ده چې په خپله حوزه او دایره کې دننه اصولي او قانوني صلاحیت لري. البته اصولي او قانوني صلاحیت به د تمیز غوښتنې او د تمیز طلبۍ د عریضې او استدعا پر اساس وي او همدغه شان د تمیز محکمه د خپل قانوني صلاحیت له مخې د تمامو تحتانی ابتدایه او مرافعه محکمو حکمونه او فیصلې ګوري او په اړه یې تحقیق او تدقیق او پوره څېړنه کوي او په نتیجه کې د اړوند تحتانی محکمو فیصلې یا نقض کوي خو که قابل د نقض وي او یا د تحتانی محکمو فیصلې تاییدوي که قابل د تایید وي. خلاصه دا چې د تمیز محکمه د اړوند تحتانی محکمو د فیصلو صحت یا سقم واضح کوي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4م جلد صفحه 690 او د 1809 ماده کې داسې لیکل شوي: اذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع في حق دعوى وطلب تمييز الإعلام الحاوي الحكم يدقق الإعلام المذكور، فإذا كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا ينقذ. إذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع من قبل قاض في حق الدعوى وطلب تمييز الإعلام الحاوي الحكم يدقق الإعلام المذكور، فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإن كان غير موافق ينقذ. خلاصه ده چې محکوم علیه او هغه څوک چې د ده په ضرر فیصله صادره شوې وي، که دغه شخص په هغه حکم او فیصله قناعت ونه لري چې کوم حکم د دعوې په اړه صادر شوی او تمیز طلبي وغواړي او تمیز طلب شي، نو د تمیز محکمه به د هغه صادر شوي مذکور حکم په اړه څېړنه وکړي. نو که مذکور صادر شوی حکم
د شریعت مطهره له اصول سره موافق نو د تمیز محکمه به یې تصدیق کړي، او که مذکور صادر شوی حکم د شریعت مطهره له اصول سره موافق نه و نو د تمیز محکمه به یې نقض کړي او مسترد به یې کړي. د تمیز طلبۍ موده د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د قانون او پریکړې پر اساس فعلا او په موجوده وخت کې د تمیز طلبۍ موده 6 میاشتې ده. البته د تمیز طلبۍ او تمیز غوښتنې موده به د استئناف او مرافعې محکمې د حکم له ابلاغ کولو پس 6 میاشتې شمارل کیږي. او په همدې اړه د محاکمو د لایحې په 58مه ماده کې هم لیکل شوي چې تفصیل یې په دې ډول ده: د تمیز طلبۍ قانوني موده د مرافعه محکمې د ابلاغ له نیټې څخه تر 6 میاشتو پورې ده. البته دغه موده د امیر په امر پورې تعلق لري. که د مرافعې وخت تیرو خو د تمیز وخت باقی وو، د تمیز محکمه کولی شي چې موضوع ته په مرافعه کې جریان ورکړي. خو د تمیز 6 میاشتې موده په هغه صورت کې ده چې مرافعې فیصله کړې وي، او که د مرافعې موده ترې تیره شوې وه بیا د ابتدایي محکمې له ابلاغ څخه د تمیز موده 8 میاشتې ده او 8 میاشتې شمارل کیږي. او همدارنګه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبنانی صفحه 621 ماده 219 کې داسې لیکل شوي: ان مهلة التمیز تبتدئ من تاریخ تبلیغ الاعلام الذي يستدعى تمييزه، ولا تبتدئ مدة التمييز من تاريخ تبليغ الإعلام إلا إذا كان تبليغه قانونيا. کوم شخص د تمیز طلبۍ او د تمیز غوښتنې حق لري او کوم یې نه لري باید چې واضح شي. ړومبی دا چې د تمیز غوښتنې حق محکوم علیه لري، یعنی هغه څوک حق لري چې په فیصله کې محکوم علیه واقع شوی وي او فیصله د په ضرر صادره شوی وي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبنانی صفحه 620 ماده 219 کې داسې لیکل شوي: لا يقبل التمییز الا من المحکوم علیه. نو فلهذا هغه څوک چې محکوم علیه نوی واقع په فیصله کې هغه د تمیز طلبۍ حق نه لري. نو بناء هغه څوک چې مدعی یا مدعی علیه نوی په دعوه کې بلکې شخص ثالث او بیگانه وي په دعوه کې، نو داسې شخص ثالث
او بیگانه شخص حق د تمیز طلبۍ او تمیز غوښتنې نه لري. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستم باز اللبناني صفحه 620 ماده 219 کې داسې لیکل شوي: اولا ان يكون مخاصما او مخاصما في المحاكمه التي اوجبت اعطاء الحكم المراد تمیزه. دویم هغه څوک د تمیز طلبۍ او تمیز غوښتنې حق لري چې هغه شخص ته په تمیز غوښتنه کې فایده وي. نو بناء هغه څوک چې په تمیز طلبۍ کې ورته فایده نه وي او فضولي شخص وي، نو د هغه تمیز طلبي او تمیز غوښتنه نه قبلیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستم باز اللبناني صفحه 620 ماده 219 کې داسې لیکل شوي: ثانیا ان يكون لمستدعي التمييز فائدة منهم وإلا فهو فضولي لا يقبل تمييزه. فمن ذلك لو ادعى الأمين براءة ذمته فقررت المحكمة تحليفه فحلف وحكمت ببراءة ذمته فاستدعى خصمه تمييز الحكم بداع أن الأمين أراد أن يقيم البينة على براءة ذمته فلم تقبل المحكمة منه ذلك. ففي هذه الصورة لا يقبل تمييز الحكم إذ ليس للمستدعي أدنى فائدة من نقضه. ومن المقرر أنه لا يجوز تمييز الحكم لمجرد مخالفته للقانون، بل يشترط أن يكون مستدعي التمييز متضررا منه. د چا پر خلاف به د تمیز غوښتنه قبلیږي. د یادونې وړ ده چې د تمیز غوښتنه نه قبلیږي مګر پر هغه شخص چې د محکمې حکم د هغه شخص په نفع صادر شوی وي، حتی که هغه شخص وفات هم شي، نو د هغه وفات شوي شخص پر وارثانو هم د تمیز طلبي او تمیز غوښتنه کیدی شي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستم باز اللبناني صفحه 620 ماده 219 کې داسې لیکل شوي: وفي من يمكن أن يميز عليه. وعن الثاني نجيب أنه لا يقبل التمييز إلا على من حكم له بموجب الإعلام المراد تمييزه، وإذا توفي المحكوم له فينبغي أن يساق التمييز على ورثته. د تمیز محکمې اجراءات لومبی او اول د استدعا او عرایضو شعبه ده چې فعلا د تحریراتو شعبه ورته ویل کیږي. د تمیز محکمې دغه شعبه د تحریراتو به د عارض د تمیز طلبۍ عریضه ګوري اولا،
او د مرافعي محکمې د ابلاغ تاریخ چې په کومه ورځ محکوم علیه ته د مرافعي فیصله ابلاغ شوی هغه تاریخ به هم وګوري، او د تمیز طلبۍ تاریخ چې په کومه ورځ دغه شخص تمیز طلب شوی هغه تاریخ به هم وګوري. نو که د مرافعي محکمې د ابلاغ له تاریخ څخه د تمیز طلبۍ او تمیز غوښتنې تر تاریخ پورې له 6 میاشتو زیات وخت تیر شوی و، نو بیا به د عارض د تمیز طلبۍ عارضه مسترد کړي. دغه شعبه به د هغې عارضه نه قبلوي، ځکه چې له عارض څخه د تمیز طلبۍ موده تیره شوې، او پس له تیرېدو د مودې د تمیز طلبۍ څخه د عارض عارضه قانونا او اصولا نه اخیستل کیږي، او حق د تمیز یې ساقط بلل کیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 623 ماده 223 کې داسې لیکل شوي: اما اذا كانت مهلة التمييز قد انقضت فيسقط حق التمييز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.